چې زما خاون مړ شوی دی نو آیا زه دا عدت د مور پلار په کور کې تېرولی شم او که نه؟ الجواب په ښځه باندې دا واجب دي چې خاون یې مړ شي نو دا به عدت تېروي 4 میاشتې 10 ورځې او دا به تېروي د خاون په کور کې لازم دي چې د خاون په کور کې به تېروي الا لعذر شرعي هم که شرعي عذر نو بیا د خاون د کور نه تللی شي اوس شرعي عذر څه دی هسې مثال به ذکر کړو لکه اوس داسې چې یو سړی په یو کور کې اوسېږي هغه کور د هغه خپل نه دی کرایي کور دی او دی مړ شو او کرایي څه شوه ختمه شو او دا ښځه خو کرایي نه شي ورکولی او زه ځم مور پلار کور ته تللی شي که نه شي تللی تللی شي عذر دی یا یو ښځه ده یوازې د خاون په کور کې ده یریږي علاقه بد امنه ده یوازې ده یا څوک د خدمت نشتی نو داسې حالاتو کې هم ده د مور پلار کور ته تللی شي په دې کې څه حرج نشته حاصل د خبرې دا دی چې شرعي عذر پکار دی او چې شرعي عذر نه وي نو بیا زنانه د خاوند د کور نه نشي وتی والله اعلم